زما عزیزانو سیرت الحمدللہ چې مونږ له څنګه راځي یا مونږ منو دا خلق پاغه طرف نه دي تیر شي. مونږه کثیرت نه منله نو زمونږ بم نن سبا دا حالو لکه کم چې د دوی دی، یا به وزیران وې یا بم بنگلې وې یا بم کارخانه وې یا بم جایگیرونه وې. څه خو به د سیرت برکت ته چې علماء حقا بوریا نشین دی او بوره د پاسه بمړ کیږي او قبر ته. دا دنیا دولت وزارت ډونګې د سرمایدارو تالی سټل تاسو دوا ده دله په دې پیښور کې مونږ لپی ورشو او انشاءالله چې د پیښور سرمایدار خو څه کوي د صوبه سرحد سرمایدار به والله که پریدم چې تر څو مې سا په دې بدن دا خانان دا نوابان او دا باپان چې پاکستان د چا د پلار جایگیر دی پریدم اینا نه خزه پریدم نه لونه پریدم نه دوی پریدم چې سو پورې مې سا په دې بدن کې. دا خلق مولا ته وایي چې مولا غلام غوث هزاروي کمر شو زرګونه تابعدار ژوندي دي. مفتی محمود کمر شو زرګونه تابعدار ژوندي دي. تاسو به مانه سات څنګه اخلي؟ د قاری صاحب اوس یو دغه پاس کړ مونږه د پیښور د میرانو سره څه کار دی؟ مونږ دا الیکشن نه دی منلی نو مونږ یې میري څه ما پسې د شپې راله چې راشه دا تصویه وکړه. ما ورته وی تصویه به ما هله کولی چې ما د انتخابات منلی خو دا دویم ځل دی د انتخاباتو والله که ما ووټ ورکړی نه به دا ثابته کوي چې مې چاته ویلي چې دې سړي له ووټ ورکړه. زه دا منم نه. او باقي میر صاحب یې که لرې که که نه زمونږ د قصخانه والا میر صاحب دا هم خدای راونیو. تاسو پوه شوئ دا ټول به په لمبر لمبر خدای پاک رانیسي. دوی به پرېږدي نه دا خدای ځکه راونیو چې ده پکې دا وې. عزیزانو زمری ورځې ګیدړ او میلو راوغوښته چې راشئ ورورولي جوړو میټینګ دی میټینګ دی. هغې چې راله زمري ورته ووی چې خبره دا ده چې ښکار به کو دې نه پس خو په اتفاق ښکار به کو خو په اتفاق به کو. ګیدړو میلو ووی چې بادشاہ د ځنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څه غواړو. صاحب بالکل ویزای چې غره ته تللی دي یو خر والی دی یو اوسی والی ده یو خرګوش والی چې ښکار یې راوړو زمري ورته وی چې زه خو بادشاه یم د ځنګل مشر یم او میلو ته تقسیم کا. هغه ورته الامر اوضح خبره خلاصه ده خبره صفا ده. دا خر ستا شو تم غټې دا خرم غټ دی دا ستا او دا اوسی زما عمره ده نو دا زما شوه
او دا ګیدړم وړوکی دی او دا خرګوشم وړوکی دی نو دا د ده شو زمري چې یو اخو پرېږده چې د ځان په ویر اخته دی دې ګیدړ ته یې وې ته تقسیم وکړه زر کوه هغه وی چې خبره خلاصه ده دا خر به اوس وخوري دا اوسۍ به غرمېله وخوري او دا خرګوش په دې د مازدیګر چای شي زمري ورته ویل شاباس دغسې تقسیم خلک کوي خو په ایمان یې وایه چې دا تقسیم دې زده کړی کوم ځای هغه وی جی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نه زده کړ میلو د خدای بې وقوفو د ځان عیسی پکې وویله سترګې ووتې اوس که ما ویلی وی چې یو پاو تیکه به پکې زه وخورم زما د سرم خطره وه خو ما وی چې راشه دا هر څه ده ټکه بابا چې د چا مرکز د چایي صوبه د چایي هلته ته کوم کوجای چې ته وایې چې د چواریانو مشري به زه والم ته کوم کوجای په دې خبره پوه شوی که نه ته څوک یې چې ته وایې نه مرکز کې زه یم صوبه کې زه یم او په ضلع کې به هم زه بل کم مور راوړی دی په پاکستان کې به غریب هم لا څه وایي چې زه چېرته د سړي زوی یم غریب به دا وایي شور مه کوئ چې بس ما نه مې درته حاجت شته او نه م راته شته صحیح بابا خپل کار کوئ په پاکستان کې غریب بم دا وایي چې زه چېرته د سړي زوی چې څه دي نو دوی نو زما عزیزانو دا ټول د خدای گرفت دی مختلف شکلونو کې در باندې نازلي په خدای قسم که کچرو له ورشي او کم تکلیف درکړی شي هغه عذابي د کچرو په شکل که تاڼې له ورشي او کم تکلیف درکړی شي عذابي د تاڼې په شکل که دکاندار لور شي سبزی در باندې ګرانه خرڅه شي عذابي د سبزۍ په شکل غوښه ګرانه خرڅه شي هغه عذابي د غوښې په شکل په مختلف رنګ کې د الله قهر او عذاب رانیولی یی توبه وباسئ خدای ته رجوع کوي خدای ته ننواتې وکئ د ملک اتفاق او اتحاد پیدا کوي چې دا راغلی مصیبت الله پاک دې ملک نه لري عزیزانو موږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تیر هغه داسې ابرهه نامه یې وه یو ګورنر د یمن تپوس یې وکړه چې دا خلق مکې ته څه ځي وی صاحب هلته یو کوټه ده او دا خلق لاړ شي کوټې نه ګیر چاپېر تاویږي وایي چې دې کې ثواب دی او حج مې وشو ابرهه اعلان وکړو چې فوراً زما په دې ښار کې یو بهترینه کمره جوړه کړه سنگی مرمرو جوړه غلاف پې وغوړوئ کمره تیاره شوه چې تیاره شوه اعلان وشو د گورنر د طرفه چې دې نه بعد به هېڅوک مکې ته د مکې کعبې ته نه ځي راځئ به او دې کعبې نه به طواف کوئ دومره لرې څه نه ځئ دغه ځای کې به حج درته کړي د مکې یو سړی تلی یمن ته هغه وی چوفوی هغه کعبه چې په مکه کې زما د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل جوړه کړې ده خدای د هغې کعبې بدل به زه علم څنګه
روټای په ځان حرام کړه. روټای ګرځي را ګرځي اس طرح کې نه لګي. یو شپه څوکیداران او پیرادار چرته تللی دي د ورمنډه کړه او په کوټه کې ننوتو ډکې متیازې پکې وو. تاسو د خدای د دین کم بدل چانه اغستی دی چې ته به جنت غواړې؟ جنت به په دغه بیجلو غواړې؟ په دغه بیجلو به غواړې؟ د بارافات په ورځې جلوسونو باندې به ته جنت غواړې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ باندې به جنډیانې دي او قمقمې دي او هغه ګیټ نه بارم جوړ څه نخره ښکاري. خیالم راغی دا په دغه سیزونو به تاسو جنت غواړئ. عزیزانو جنتونه نشته، په آرام کې نه په آرام کې. جنت کم ځای دی؟ البته دوزخ شته. جنت چرته دی؟ جنت شته؟ د جنت یوه خښته به د سروي او یوه به د چاندی او د ادنا جنتی ځای به په جنت کې دومره وي چې 100 کاله به په اس ګرځي او خپل ایریا به نشي معلومولی. د دومره عظیم ملک دپاره تا کړي څه دي چې ته دا دومره عظیم ملک غواړې؟ په دغه به غواړې؟ دا بے ضمیره قوم او جنت. نن د پاکستان خلق، د صوبه سرحد خلق، دا غیور ایماندار او دا پاک مسلمانان، دا د رسول الله پتنگان اب نن په چوکیادګار د کوثر نیازی تقریر ماوي. یو پیرو تیار روټای به ورته راتله، تیار وګم دې خبرې ډېرې دي. و یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. خبرې ډېرې. پیرو تیاره روټۍ به ورته راتله. یو 3 ورځې پې روټۍ بند شوه. چې روټۍ پې بند شوه د امتحان دپاره، نو دا بزرګ لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال وکړو چې روټۍ راوړئ خدای مو بخښه. هغه د کور مالک 4 روټۍ ورکړې، خو چې دی را روان شو نو د کور د مالک سپی ورپسې شو. سپی ورپسې شو. دې کارپوریشن دپاره تا قرارداد پاس کو، روزانه یو ماشوم د سپو د لاس امري. روزانه په پېښور کې وګوره هغه په من او مردار سپي. دا کارپوریشن چې د انګریز په زمانه کې دی دپاره سړي مقررو، مردار او لیونی او پلیت او په من سپی به ویشتو پرېښوبی نه. نن دوی په خپلو دغو اخته دي که هغه ملا په جومات کې ناست دی او سړی راغی ملا صاحب وږی یم، دی ورته ځه ځه ورته وږی یم لږه روټۍ راکړه او ټوکره یې ډکه پرته ده. دی ورته ځه که نه ورته جي وږی یم ما منډه یې کړه. زمونږ په خپله نه کېږي، ته د باره د کومه وږی راغې چې روزانه. بله ورځ یو دومره ښکلې ماشومه مړه شوه چې تماشې یې کېدې. سپي خوړلې وه، بیا یې ورته 14 ستنې هم دې هسپتال والا ووالې وې، ایکسپایر ستنې. کم مقدار د دوایۍ چې دې دپاره مقرر دی
نو دا سوام معشوم دی چې په دې هسپتال کې د سپو د لاسه مړ سپو د لاسه دا جنت ته بلا خبره ده چې سرب سړی مرشینو مونږه پایات کرسی باندې لوټه د موت چاله د دې سپیک مو تور واچو خدای ته ګور جنت لبا هغه څوک زی چې د چا کې د ایثار مادي د خپل خلینه یو باسي او بل له ور جنت لبا هغه خلک مولانا او فرمایل چې شپږ زره تنخواه والا او د پروتي او 300 تنخواه والا دغه څوکیداری کوي اسلام خوئی چې شپږ زره تنخواه والا به څوکیداری کوي او 300 تنخواه والا به د پروتي دا خلق بس پیمړه کوي میلاد النبی د نبی نوم نن په هر ویاڼای کې پروت دی د رسول الله د ګمبد تصویر په هر ویاڼای کې پروت دی هر نسواری وګورا د قران په آیاتونو کې نسوار خرڅي چرسی وګورا د قران په آیاتونو کې د چرسو پوړای خرڅي هیروین والا وګورا د قران په آیاتونو کې د هیروین پوړای خرڅي مشهور نجومی کے کرشمے ایوب صابری ټول دیوالونه لړلی دي په دې قصه خانه او کابلای کې بالخانه غسته وا او دنیا به ول راتلا ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے من اتا کاہنن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم څوک چې فالګر او نجومی ته راغې لاس ورته وخوده او داغه په وینا د یقین کو د کافر شو په قرآن چې کوم پر رسول الله نازل نن پاکستان کې د اسلام نغاری دی اسلام 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 زمون په ملک باداس چل دی ډاکټر ته سړی راغی جی مرما طبیم نیولم سر میم خوږیږي ملا میم خوږیږي ډاکټر ورته علاج 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 وای جی مرما دی علاج 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 2 غنټې تیر شو د مریض مال خپلوان روچچو ډاکټر وجنو دی نو ورته ترمامیټر دی نو ورته هغه سټسکوپ لګي او علاج 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 په دې ټکی به دا مریض جوړ شي دیکھو وګوره چې ملک د زنا دی پوشو دی وی اسلام 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 چې ټول ملک شراب خانه شه دی وی اسلام اسلام دیکھو وګوره د پاکستان په کوم حکومت کې قدم بیرتا میوزک سنٹر قدم بیرتا میوزک سنٹر راشی کنه که غیرت او ایمان در کی په یو بالا مړی کې وګورئ څو میوزک سنٹر وی سی آر خو تاسو بند کړی دی په قانون کې بند دی په میوزک سنٹر والے په 300 روپۍ شپه ولې او د رسول الله جلوس والا وزیر صاحب کرنو تاسو آرام سره کې نہیں تاسو آرام سره کې نہیں اسلام آغاز قبائلوں نہ بکے گی تاسو آرام سره کې نہیں اسلام آغاز قبائلوں نہ بکے گی مونږ ورته وی سبحان الله سبحان اسلام دا آغاز یا قادیانانو پسې ولې بد وایي کاغي غریبانو د اسلام آغاز د قادیان نه کړی دی چې تاسو د قبایلو نه کوئ نو کاغي د قادیان نه وکړو څه چلو په دې خبره پوهیږئ
دا غریبان چې راسوار کړي دي دوی اسلام آغاز قبائل او دوی درونو شرپسندوں کے دام میں نہ آئے دلته یو بلو پکې زمونږ ملا دی هغه چې شرپسندوں کے دام میں مونږ شرپسند یو مونږ شرپسند زما دې د خدای په ذات قسمی چې د پاکستان یو انچه ځمکه د کافرو په لاس کې راځي او زما به پیړن نچوي نو زما جنازه دې په کافرو اوچته شي کینی الله دې دوی ته د خیر ورځې مخ ونه کړي که زبا د ملک او د ملت دشمنم زبا په اس دین مسلمان نیم که دوی به زما متعلق دا غلطه نظریه لري خدای دې دوی په خاورس پسې ړانده کړي دا په بنگلو پسې ړانده دا په 83 ماډل موټر پسې ړانده دا پردي روټو پسې ړانده دا روټي خلاص نن پلانی دے کے روٹائے دا آگئی دا تے شبراتا تے ملا ٹڈو دائے تاسو بوڑان دے وے اس آگئی دا تے شبراتا تے وزیر ٹڈو دائے مونگا روٹی خلاص مونگو اللہ نن اس چزم دل ترات لما نو پردی کور کی می وظیفہ و خوڑانو جلسے ترانے ترلنا زمونگ خوراک وظیفے دے په یو وزیر شپیتا 80,000 روپۍ میاشت خرچ دی خدای ته وګورئ د دې ملک لاج ساتي دا کار دا سیکرټریان کولی شي دا کار ادنا خلق کولی شي خدای ته وګورئ د خدای خاطر وکئ د دې ملک لاج ساتي خدای ته وګورئ دا ښځې را کنټرول کوي او جلوس مارو جشن خیبر مناولو والاو ښځې راټینګې کوي د غیرړۍ ګډې راټینګې کوي کورم وران شه بیړم غرقه شه کورم وران شه د ملک بیړه تباه شوه د ښځو د فیشن د لاسه ښځې به هم پکې خدای ته وګورئ دې خوا وګورئ تاسو وائی په جلسو کې چې ایجائے لوگ بھی ہیں جڑے غوث پاک نو نہیں ماندن ایجائے لوگ بھی ہیں جڑا آدمی غوث پاک نو نہیں ماندا وہ مسلمان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جڑا آدمی غوث پاک دے ناتے پیٹ پال دے وہ بھی مسلمان نہیں اسی تا غوث پاک دے متعلق کہنے ہیں کہ غوث اللہ زم درمیان اولیاء غوث العظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا اولیاء کے دمر لوی مقام لرلو لکا جناب محمد رسول اللہ پا پیغمبرانو کی چکم مقام لرلو خبر اخلاص غوث پاک مونگا دا خیٹ دا پارا ذریعہ دا روٹائی ندا گرزو خدا دا پارا منو زیارتونا واللہ علماء دیوبند چې سمره د مقبرو د اولیاء او د زیارتونو قائل دي دومره ډوبل څوک دي نه خو د زیارت مالګې خرڅول او خپل خېټې په پالل د دې قائل دي پرې خبره پوهېږي مالګې پیخي دي او صاحب اوس دې ته تاسو سوچ وکئ ما ته وګورئ او د خدای بندګان په زیارت پیسې اچول اصلی دین خو قرآن او حدیث دی نو دا په قرآن کې چرته دی او په حدیث کې چرته حدیث کې دی چې د قبرونو حاصلات خوړل حرام او ناروا دي د قبرونو په نوم باندې نظر کول
د قبرونو په نوم باندې نظر کول نظر عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم کفر او شرک. والله بندگان اولیاء الله او قبرونو ته ورشه. السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتاسو دې سلام وی اغه خلق چې د زمکه لاندې اوسېږي کدا الله رضا او شي زرده چې مونږ بم در سره یوځي. قران ولولا دغه په روح وبخه یو آیات کرسی چې په مقبره کې چاولا سلويخ پر دې دا مقبره نه عذاب وچت. د دې سو قائل نه دي دا څوک نه مانی. د علماء دیوبند خلاف یو سازش ته چې د قدیم نه انګريز جوړ کړي را روان دي او تر نن را. تما عزیزانو علماء دیوبند هغه چراغ دي چې د اهل باطل په پوکی نه مړ کی. پوکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے. خبره مې دا کوله چې تاسو خپن شي. مونږ خلق زړې ګډیو زړې ګډې لا چې چا شین جوار بوټي د سیونیو ناګړه چې ورته دا سیوګري چې به نن بچو کارګار کې د کوثر نیازی تقریر هم تاسو اورئ. دی خو ګوره داغه کور د مالک سپای ورپسې شو. خبرم یاد ده چا پسې ا پیر پسې چې سپای ورپسې شو ته ولا یو روټای ورواچو. چې یو روټای ورواچو نو هغه وخوړه چې وی خوړه بیا ورپسې غپل بیا بل ورواچو. چې بل وخوړه بیا غپل بیا بل ورواچو بیا غپل. څلور واړه روټای ورواچولې بیا هم غپل. دا پیر صاحب ورته وی چې خدای دې خراب کا خود مالک دې سلور روټای را کړی وي سلور واړه می دروا چولې نو اوس ولې غاب. اسپی ورته وی خدای تا خراب کا خدای تا خراب کا. زده دې کافر سپېما کده د په دروازه کې مرشما نو بلې دروازې ته نظر تعالی چې مالک روټای را لګلا نو داغه عبادت ته کولو او چې یو سلور ورځې د امتحان د پاره در باندې روټای بند شو نوراله داغه مالک د دشمن په کوڅه کې د سوال خیال امراغه. تاسو با نن د هغه چا تقریر ما اوري چې چا بوټو سړی کړي. یو د رساله ایډیټرو په دوانه چا ناغسته اگر اوچت کو او صاحبہ مذهبي امور وزیر ته جوړ. ډېر خو شو چې هغه خدای بیړه تبا کړه. سړی او نه سړی نه پیژندو کته به پیژو سم کار ور سره و په کار ور سره ده. اسی نے بے وفائی کی जिसे जाने वफा समझे तुझे ओ बेवफा हम जिंदगी का आसरा समझे. बड़े नादान थे हम हाय समझे भी तो क्या समझे. लाश को सड़े यौजल सड़ी लवर कई वल्ला यौजल में अगर बोरिया नशीन और अगर दरवेश और मलंग द जमाने मुफ्ती महमूद तलाश वर करे हो زما دی په خدای قسمی چې سر می قلم شي د مفتی روح براته په قیامت کې ګیلو نکی چې تا زما د مرزا خلاف دا کار کړ. نعره تکبیر حضرت مولانا مفتی محمود حضرت مولانا محمد حبیب صاحب زما عزیزانو عرض میں داو چې ضمیر ځان کې پیدا کړي جرأت ځان کې پیدا کړي
څه غیرت ځان کې پیدا کړي، څه ایمان ځان کې پیدا کړي. هر چا پسې بے نارې مه وهئ. تاسو وګورئ، ما چې تاسو ته جنت نشته، د ثوابه یو سړی ما ته راغلی، ما ته ملا صاحب ته د جنتونو منتونو خبرې کې جنت مې ویل مات کړو، ټوکړې ټوکړې مې نشته، او دوزخ مې ویل مات کړو. زه ویل آزاد ګرځئ، نه جنت شته او نه دوزخ. لیونی و خیال م راغی جی، وی جنت مې مات کړو او دوزخ مې مات کړو. هیڅ نشته. زما عزیزانو خبره وره، جنت بې ضمیره قوم له خدای نه ورکوي. زمونږ ایمان په کباب او روټۍ خرڅېږي که نه؟ تاسو ټول ووایئ. زمونږ ایمان په تورو چایو خرڅېږي که نه؟ زمونږ ایمان د سود د زکات په پیسو. مولانا خبرې تاسو اورېدې؟ دا دوی چې کوم سود زکات پیښه دی، زکات نامه یې پیښې، دا 7.5% چې کوم سود لګي، هغې نه 2% کټ کېږي او 5% بیا مالک ته ملاوي. نو د اصل مال نه چې کټوتی ونه شي نو زکات نه کېږي. بیا دا چونکې خالص سود دی او نامه دې پې د زکات ایښې ده، تاسو په ایمان ووایئ. یو افسر مانه تپوس وکړو، جي دا زکات نه دی؟ مالته رښتیا ووایه چې په خرې درته بنارسی واچوم او کالي ور واچوم نو ورته به ناوې ووایې خرې ته؟ وی نه، مال کوی خو درته راولم چې نکاح کم درته. وی که وی جي خره څنګه وکم؟ مال خدای راستی دا خرې بیا هم پاکې دي، زمونږ دا ښځې د خرو نه هم زیات. دې خوا وګورئ، خفه نه شئ. لیډا بار ولاړي او لیډا یې دننه درزي له ناپ ورکوي. او سیرت النبی والے، سیرت دے جلسے منانے والے، جلوسا والے، اغبم پکی روان یئی چه تبار ولاڑے او خزد دنن درزیل ناپ ورک او بیا د پرتوگ ناپ چه ورکی. نن د ټیټ جامو فیشن دے، پرتوگ با ټیٹی او کمیس با ارتی. خفن شئی کابلای نبار گرزے دو والاو، خزے کا دے دے کی کمیس تنگ کی خو میڑیشتا کنا، سزان ورطا جوڑائی را جوڑائی. ندی علکانو میڑ چوک دے، اے شرمی دلو. تا دے دے کی چالا کمیس تنگ کرے دے، سباب پک روانے. نعرے پیر یا دستگیر، یو شلزل یا دستگیر. مونگ سوزول دے پارا دیکھو گرے دا آغا چل دے. موسیٰ علیہ السلام تے یو خزہ سڑی رونی و دا لاس نوے موسیٰ کدے خزہ نمی منی کے خو تا نمنم او کدے نمی نمنی کے نو تا منم. آغا ورطیل دینا با دے اول منی کم وی بیازستا پیغمبری اڑو نمنی. نو مونگا چی دویو گوری نو دوی وی چی یا غوث یا غوث، اسی بھی کیا نہیں یا غوث. چل ٹھیک ہو گیا، دل خوش آئی. یا غوث یا غوث نو تا اسی مننے آ کہ غوث دا علم پڑھ کے تے پڑھانے آ، پڑھ کے تے تبلیغ کرنے آ، پڑھ کے تے ظالمہ دے گریوانا وچ ہاتھ ڈال کے. غوث نو تا اسی مننے تسی من دے ہو. شیخ عبد القادر جیلانی چپ. شیخ عبد القادر جیلانی مونگ منو 12 کالو ڈوبا بیڑای رئیس دیوا
अकमा बेड़ा हुआ तासु चिके नहीं ओ बेजमीरा कौमा तासु चिके नहीं वेदा मुलियान बेड़ा ही न मानी बेड़ा वाले न मानी बेड़ा दे घर का वाले न मानी बेड़ा वेदा मुलियान दगौ से पाक बेड़ा ही न मानी वल्ला शेख अब्दुल कादिर जलानी इलम पसे तले हो 12 काल पस चिकली तरा गए तो इस्लाम बेड़ा पे कली की डूबा शवे हो 12 काल पसे आ डूबा शवे बेड़ा दे इस्लाम ब्याह रू दे इस्लाम बेड़ा रईस थे वो बदबख्ता शेख अब्दुल कादिर जलानी काफिला के रवान दे इलम पसे काफिला ढाका परे हुआ दलराले बचिया तासरा खुसनिश्ता वे दे ग्रेवान के राता मोर से शे तड़ले चाहे प्राणिस तो मोर वर्ता अशरफाए गंडले वे बचिया तावले उन्हें वे चे मा सर सनिश्ता वे जचे द कोर रातलमा नो मोर में राता वे चे बचिया दरोग मवाए नो कमी वेले वे चे सनिश्ता नो ब्या बद मोर पे वसियत अमल न की शेख अब्दुल कादिर जेलानी खुदा हस्ती हुआ कुरान राशे उगोरे च द शेख अब्दुल कादिर जेलानी पे अमल बा जखला से गमो कना तो दे खबर पोए गई कुरान उगोरे कनी इज्जत दगा पे खबरे बाला माणे क्यों सेगम ईमान लड़ी और जमा पर च खबर दे एतराज हो दा तासर जुख्त सेगम राशे च खबरी रजा कुरान दे तिल्क उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून अल्लाह विदा उड़ान चे कम खलक तीर शवी दी दायो टोले लहा मा कसबत दुई द पारा बद दुई अमल कार आमदवी वलकुम मा कसबतुम औ तासु द पारा बा अगशे कार आमदवी चिकम तासु खड़े वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून दागी दा मालू तपोस बता सुनन की अगी द पारा दागी अमलो और तासु द पारा तासा अंबिया औलिया उलमा सिद्दीकीन सुलहा दा रहबरान दी दा द खुदा लारा सड़ी तखई ईसाल इल मतलूब दा द दुई कार न दे दा द खुदा का तो खबर पोई गई यो इराअत तरीक लार खोदल सड़ीता यो ईसाल इल मतलूब दे मंजिल मकसूद तरसवल अंबिया उलमा सुलहा इराअत तरीक को लेशी च सड़ी तलारो खई च दालार खुदा तलेदा बाकी ईसाल इल मतलूब च दे दाद दुई कार न दे दाद खुदा कार तासु पोए गई खबर जमा अजीजानो मां अर्ज कोलुची अगद मके सड़े जरूरत तखमख की जबा तखपल खुदाए द काबे बदल संगाल बदल बचंगाल चिवरा गए और दसमाते पक्यो को चौकीदारान राल रपोर्ट शो अब्राहा गवर्नर ताल चे सहबास्ताप काबा के हो चादसी चल करे दे सहबा इंटेलिजेंस सीएडी दायरो गुख्त वे सड़े ग्वारम सड़े ग्वार सीएडी जमुंग दे जलसे दबम डेरा नास्ते जैसा खतरा हूं निश्ता इस निश्ता
هیڅ نشته. خیر خیریت والکان ایو ته مې وی چې که زه داسې ګډه وډه خبره هم کما خدای بنده زه خو ستا غم جاړم. کوړو پسې شم که چینو پسې شم که سبزی پسې شم خو تاسو د خدای سپېرې خدای دې ورک کا ستاسو غم جاړم. زه خو ملا یم. زه خو چې د چا کور روان شي زما کور آباد شي. تا کور کې مړی وشي زما کور کې واده جوړ شي. تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ټول روسیانو پاغه پټو کې متیازي کړی دي چې کوم پټو کې دا پیاز شوی د کابل نه خو او د هندستان هم نه خو دا ټول هندوان چې دي د پنجاب سایډ کې دا لنګ په شار اواړي او غل پکې کوي دا پیاز خو موږ نه خورو. دیکھو وګوره خپل پیاز هم څه کړو مونږ خپل غواړو. څه شو چا یوړ هم په بډوال وای ما وفادار ګڼلو یار درغل چل باز خطو. ما وفادار ګڼلو یار درغل چل باز خطو. د بے وفا اشنا په بډ اخر پیاز خطو. خپل پیاز څه شو دا چل دانو په دې تاسو کوم کلی پوهیږئ نه. چل داو چې د کشوی وا په تاریخ کې نو ګرانه شوی. التا ډالډا 3 روپے کیلو ګرانه کړه. خلق وبونګید چې وای دا ولې التا پیاز در باندې شاټج راوستو چې ستا روخ ووري د ډالډې نه. تاسو خو پوهیږئ نه د غوړو نه دې روخ واوړي چې په پیازو ویرخته شي. او بدبختو پیاز څه کوئ؟ پیاز څه شی دی؟ ما ورته ووی چې واورئ په خدای قسم نم په پاکستان کې پیاز پکار دي. نم په پاکستان کې ډالډې پکار دي. که پاکستان کې پکار دی نو د محمد رسول الله قانون هم پکار. والله کنه پاکستان په سړک آباد غواړم نه په بلډینګونو آباد غواړم. که پاکستان آباد غواړم نو د محمد رسول الله په قانون آباد غواړم. عزیزانو پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ جایګیر دی. زمونږ پلار او نیکه او غور نیکه او پیړۍ پکې خښې دي. زه د پلار او د نیکم د ملک غدار نشم کېدی. د پلار او د نیکم ملک غدار څوک نه کېږي. نه په پاکستان کې د ملک غداران شته. که د ملک غداران دي هغه څوک دي چې چا د پاکستان بیړه تباه چا د پاکستان بنیاد وویسته. پرونه د روټۍ درک نه لګېده. نن یې په یونیورسټۍ کې په 50 او 45 لاک بنګلې اغوستې. پرونه خر نه نن په بینز موټر کې ګرځي. پرونه خر نه نن 83 او 82 او 81 کروڑوں کی گرزی. پاکستان خودوی تباہ. دیکھو وګورئ چې هغه سی آئی ډي او انټیلیجنس والا راوغوښته چې سړی پیدا کړي. سړی پیدا کړ. سړی ورپسې ګرځېده. 2 ورځو کې
सड़े बुट रोविस्त चरावी विस्त अब्राहा वर्ता हुई छे पदी में पोई का गलाखी का लगी चुप अर्ज दाओ सड़े रहू इसको अब्राहत पेश करो चिदाकार दिवाली कड़े आदम के सड़े और तो अब्राहत खबर आवरा पदी कमरा बांधे ताद काबे नामई खेवा आगा काबा चिकम प मक्का के दा आद खुदाए पे हुक्म इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जोड़ा करी मां दा मालूम अवला चिपदी कमरा चिताद काबे नामई खिदा नु जमाद खुदाए पे काबा के खुदा सर दे सोक वर्ता पे बद नजर उगूरी नु सर कलम मास्ताद काबे बुजुर्गी मालूम अवला वल्लाह अब्राहा द काबे नामत लरे कमा पकड़ा की मुतियाज कवले पमा चौनश अब्राहा वर्त चौल वर्ता मक्की जमाद खुदा कसम हुई चितरग पाराम के ननम चितरसो में स्ताद खुदा का बौरा न कड़ी अतियानो फौज तैयार यमन नरा रवान शु मक्के तराग द्री मिला फासिला बांधे डेरा वाला टाइम बोस फिक्स कई तो बैतुल्लाह द हमले द पारा दा अब्दुल मुत्तलिब उखानुनी व दा अब्दुल अब्राहा फौजियान ची उखानी उनी व अब्दुल मुत्तलिब वरगे वे सेबस्ता फौजियान जमा उखान निवली दी वर्ते ओ अब्दुल मुत्तलिबा ज़काबे उरानोलो तरागलेम दागे तपोस न के दू खानो तपोस के अब्दुल मुत्तलिब वर्ते हुई चा अब्राहा द कमशी मालिक च ज़ैम दागे तपोस नजर आगलेम और च द कमशी मालिक खुदाए दे खुदाए पोएगा तपोस पोएगा द काबे द तपोस जरूरत मात निश्ता दागे तपोस प खुदाए के खुदाए पोएगा कार जमा अजीजान अब्राहातियान मख के फौज और पसे सोक निश्ता चिद काबे बदल वाली ऐसो जो सो खादिमान द काबी दी आद बादशाह द फौज पर मख के सगक को ऐसो तो चीज सोक पाती निशी द दीन हक्का द बयान और दागे द बदल अगस्तो द पारा नो अल्लाह बिया बल कार कई पदी मुंगा चरता गावेरा नशू चिज मुलायमा दा दीन मारा टिंग करे दे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मौकूफम दीन नो चा वफात शो आगा कार चिकम रसूल कोलो आकार बिया अल्लाह दा अबू बकर नागस आगा कार चिकम अबू बकर कोलो आ बिया अल्लाह दा उमर नागस्तो बिया दा उस्मान नागस्तो बिया दा अली नागस्तो दा खुदाए दिन पचा पूरे मौकूफ नहीं जमरशम बल्ब पैदाश बल मर्शी बल्ब पैदाश बल मर्शी बल्ब पैदाश मुफ्ती महमूद मर्शो फल रहमान खुदा पैदा तासुपुशी अर्ज में दाओ चिद खुदा कारूना पचा पूरे मौकूफ नहीं यौलारशी बलबराज बलराशी बलबराज यौ मुलाया खुदवी बमड़ करे उस्तासो गोरई ना हर तरफ न मुलियान चगार थे सब मुलियान खुदा सिम दिखना गरीबान
کمزوری دي پیسو ته نشي ټینګېدی 10,000 روپۍ مدرسې ته چې وروړی هغه لاس اوچت کي یا الله تخت و بخت برقرار لري خدایا ته ډېر ډېر غټ غټ کې خزله خیر کې لونی خې مسته کې چې په دې سرک د سه غرمشته کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيانې وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيانې دي بیبيانې چې دي چا بچی جاز نام ستر کولو غلاړي جاز به وکړو کوټې ته به منډه کا چا سینه دي کې سړی راته لاندې ونه ګوري سړی ونه اوس خو رزاله د زمانه شریفان دي او شریفان د زمانه ارزیلان زاغال کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د زال ویرولا کوي زاغال کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د زال ویرولا کوي رزیلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې لاست په سر د سروي په پاکستان کې د خسکی دولت د برکت نن سړی نواب دی اور سړی شریف دی اور سړی معزز دی زمون پالاقه کې او معزز او شریف د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو بیا به یو نری غوندې لوګې د بلې بلا ورته واچولو سرې ته غوس کړی باجه به راواغسته ټوله شپه به د باجه غږول او ښځه به ورته ګډېدله چې څه وخت کې خدای رونیو نو مال راغی ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق تاسو وایي چې انسانیت دعا کر دس دعا تا کدھر انسان دے بچے واسطے آدمی کر دے نا انسان دا پتر ہوئے تو دعا کری وہ انسان دا بچہ نہیں وہ انسان نہیں قرآن دیکھو بدبخت قوم او دا خدای نہ لرے او باغی قوم قرآن گو وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی قرآن گو رہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن گو رہے ولا يبدين زينتهن قرآن گو رہے ولا يبدين زينتهن وقرنا في بيوتكن قرآن گو رہے او بدبخت خزبا آوازم عورت تے آواز خزب پکور کم پا زور زور نگرزی چه د پانو آواز د دیوال نا اخوا پرده سڑے والی نن زاغان کی لاست پا سرد سروی تو دیان تلال د زال ویرولا کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم
په شریفانو اعتراض نه کوي. نن موږ دغه زمانہ کې پاتې د سنیانو دا حال چې عشق رسول په جنډیانو او په بلپونو کې راومنډ. دی خوا وګوره، زه دا شانواز نوم دی. زه درته وایم چې شانواز تابعدار ای، خادم ای، بدویا ککړ ای، غلام. مونږ خار کې داسې کوو کنه، خادم، غلام، تابعدار، بدویا ککړ ای، منو کو سکنے. دی خوا وګوره، زه درته دا یم. دی ماته وایي چې هله ذرا بمبے چې پانی تلیانا زورتے ہیں پانی نہیں لیا سکنا اور خادم بھائی تابعدار غلام. الے روپیہ لے لو 12,000 گنڈیریاں تلے آنا وہ بھی نہیں لیا سکنا بتاؤ یا ککڑ ہے تابعدار. الے 5 روپے تو دے بکار 5 روپے بھی نہیں دے سکنا بتاؤ یا ککڑ ہے خادم. دے بما تسوي په ایمان وای په دومره غټه خبره خو به پوهیږي کنه. دے بچوي خدای دې به خو باسي بدویا ککړ ای، تابعدار ای، خادم ای. درته مبرا والا نشم راغسته ورشه روپے سودا راوړه نشم راوړه یو 15 روپے راکا پیسې مغواړه خو نور دي تابعدار. ٹھیک ده یا رسول الله قربان جاوئ قربان یا رسول. سبا بتا سو گوری قربان یا رسول. رسول سے قربان جانے رسول نے حکم دیتا ہے اوف اللحا وقص الشوارب، گیرے پریدئی اور بریتونا کل کئی. حکم دے دے رسول. یا رسول داڑھی نہیں رکھ سکنا میری رن خفا ہوندی ہے اور تابعدار آئی، خادم آئی، غلام آئی. داڑھی نہیں رکھ سکنا میری کیوں رن نستی ہے، پھر رن نستی ہے. بدویا کو کریں. اچھا حی علی الصلاة رسول آواز اکڑو چھ د مانز زیل راسی. حی علی الفلاح دخلاسی زیل راسی. یا رسول اللہ یا اللہ جمعات لنشم درتے خلور دے تابعدار. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. ٹھیک دا رسول حکم کرے دے بی بی عائشہ تا عبداللہ ابن ام مکتوم و دوارو ستر گوڑندو دا پیغمبر مؤذنو آزانو نبی ورتکول یو بلالو یو عبداللہ ابن ام مکتومو. عبداللہ ابن ام مکتوم پیغمبر تکور تراغے ستپو سے کولو مستر گوڑن دے. پیغمبر خپلو بی بیانو تاوے چنی روزے کوٹے تا پٹی شئی. عبداللہ ابن مکتوم را گئے بی بیانو ورتے چی یا رسول اللہ آ خورون دے کنا نظر نہ لگیا خو مونگ نوینی. پیغمبر ورتوی کا غاڑون دے تاسو خورن دی نہیں کنا سنگا چی داغا کتا تاسو تا حرام دی دا سے ستاسو کتا غتا حرام. خزبا رون سڑی تم نگوری. قرآن ویلی دی زما دا کور کتاب نہ دے خدال و خارو دے گڑگڑو نرونی سی چے چاہوے چے دا غلط ویلی دی رائے والی دا دالی ساٹو مردار خوارا دا حرام خوارا رمیدان تے کری نلتے اور روٹی خلاص تے پیرزان نہ جوڑ کرے دتاوایا وہ اتچا بجلیگر ملا پسے گرزے دے اور سنت دے غختو آگا وقت کے چلو سنت دے غختو آگا وقت کے چلو. اس میں جی بجلیگر ملا نے بھی پیٹ وڑا کی تو ہے تو ڈپٹی کمشنر سے پیا پرمٹا مار دے پیا پرمٹا مار دے. شکر ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر جڑا ہے او
सही अफसर है, अगर उसको लो मैं परमट लवा मैं जायज कम करना, इना वजीर से परमट लेने, इना दे हलवे और ताली चटने कुत्तियां दा कम। डिप्टी कमिश्नर ए साढ़े पिशावर दा डिप्टी कमिश्नर है, 35 साल दे विचकार साबित कर लो कि पाकिस्तान दा कोई अफसर बिजलीगर मुलानू एक पैसे से लेकर 1000 और लाख तक अगर किसी ने जीता हो, कजर डिप्टी कमिश्नर तजम स्तासु खल्को कारू नहीं कि वल्लाह के पकाल के वर्ष कतानी पुलिस तासु मुर्दार यही पलित यही चरते परिश्को की रानी वली यही चरता सेब बेले सन रानी वली यही चरता यो खजर आले वही मुला से ना पुलस्ते खुदा वरक्की माल वाले वेल जोई में चरता यो गुट शराब स्कलियो खस्ता भी नहीं नुजा पुलिस सरा कलेन देन और ताल्लुक सातमा तासु द पारे सातम तासु टोल मुर्दारी 400 कई और माल रामंडी के ची पुलिस मुनीसी जा तानेदार गरीब ता टेलीफोन कम चीजी दा फकीरी बूटे अस्कले दे ओ खानदम वर्ता बस फिर अखलासम कम तासु द पारे ज़ारा उरज स्तासु द लास पर रुपए के 2 लसने गुनाहगारेगा स्तासु पर सर बज दोजख तज तासु यही टोल मुर्दार का ना चाना खजा तख्ती दिली रामंडा के द चा लूर चा बोतली रामंडा के द चा जोई चाय वाकड़ी रामंडा के चा डमे गढ़वाए डमे और पुलिस इधर में उन्हीं से रामंडा के जी है जी खादी वाके लगी राधा जब आगम पमख लानत वाचो मां अगर शपारसम जस्ता पुलिस तक तासु दलास बिजलीगर मुला परमट बिजलीगर मुला चे द परमट शौकी वे नन बप यूनिवर्सिटी के ओसे दे वजीर बवे खजीर भवे नन बमाम दरतवेले किरणो आराम सर के नहीं इस्लाम आगाज देर जिर बकेगी देर जिर बकेगी अर्ज में दाओ सो खबर में कोला अब रहा ए चौक निश्तद काबे बदल अगस्तो वाला ए चौक निश्तद अतियान मख के फौज और पसे कुरान गो रही अलम तरा कैफा फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैर अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल मारगान राल देखो गोरे तुमरा मार्ग दे यो काने पंजो की नहीं बोले या वे मखुका की नहीं बोले जाज दे पंजो के 2 बमा यो बम मखुका के और पिरालो चे बम्बारी शोरोकड़ा काने दाती पमलारा गुर्जीगी लान देना दुमरा गार पकीगी द सड़ी दल तरा गुर्जीगी लान देना दुमरा गार पकीगी दल तब यो साइंसदानो अगवे जमा कलदान मनी चे दुमरा गुंदे काने रो गुर्जीगी वाती की सूरे दा जमुंग द साइंस मास्टरान ची दी दुई पदेलार चीजों दासे बकी دا کالج الکان غریبان دا مانا په پاکستان کې ملا تعلیم شتا وی ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګړ وای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وتی دا پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره
خبرې کوي لګیا دی تا کې سینس دی چې تر اوسه دې یو پیچکس قدرې جوړ کړی دی د پردي ملک نه سپیر پارټ چې دی امپورټ کې او دلته پې ډیبرې ته ټیټ کې سامان بار نه راغلی تمام قابلې هغه اوسپنې مسپنې هر څه چیسز وغیرہ دوی پہ ڈبری ٹیٹ کی ہوئی ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلی گی مونگ سره یو ځای آزاد دے چین مونگ نہ رست آزاد دے روس او امریکا تیریږي ہندو مونگ سرا آزاد دے بحری بیڑے او جنگی جہازونه جوړی لګیا دي مونږه صاحبه الہ مونږ سرم جنگی توپه خوشتا کنه جنگی توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به ور وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر کو کڼ کیږي چې دا شی زما عقل کې نه راځي دا زما سمجھ کې نه راځي یا زمونږ په دې پاکستان کې اوس زه کمیونسټ لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بئی زه جی کمیونسټ زه جی سوشلیسټ نو یا کنه زه هم ته سوشلیسټ یا کمیونسټ زه هم ته خرې بس خلاص اوس ته خرې نو زه خر سره خبرو کولو والا مولا نه یم که انسان نو انسان ځان ته کمیونسټ یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ټیک ده غوږ کېږدی ته کمیونسټ روسی مزاج او د روسی څه عقیده ده خدای نشته خدای نشته د امام ابو حنیفه زمانہ کې دغسې یو خدای نشته په تقریر کې ورته راپاڅېده وی امام ابو حنیفه څه ویې لګیا یې خدای نشته هغه وی ډېره ښه څه ورځې پس همدا سړی راغی امام ابو حنیفه ته یې روټۍ وکړه سړي کور د سیند نه هغه غاړه دی صاحب کله به راځې جي ماښام به در رسم ماښام په ځای ماسخوتن ورغی وی صاحب دومره لوی سړی وعده خلافي دې وکړه ورته یې صاحبه دریاب غاړې ته چې رالمه کشته یې نه وه یو ونه د دریاب نه په خپله راوغورځېده تختې تختې شوه بیا ترېنه کشته یې جوړه شوه بیا پې میخونه ټکوالی شو بیا پکې زه راسور شم او تاله راغله وی ترکان نو بس په خپله ونه راوغورځېده او کشته یې ترې جوړه شوه وی صاحبه دومره لوی سړی داسې دروغ وی بې ترکانه کشته یې څنګه جوړېږي وی بچیا دومره غوندې کشته یې بے ترکانه نه جوړیږي دا دومره لوی نظام بے خدایه څنګه جوړ خیال هم راغی اوس ته وې چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قایل نه دي دا کائنات دا په خپله جوړ دی د روس په دنیا کې یو اوچت او لوی طاقت دی صدر یو برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارېده دا چا راونیوه او مړې کړ چا مړ کړ روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارېده دوی خو خدای مني نه نو چې خدای نه مني دا برزنیف مړ چا کو نو ساینسدان کو کڼ کېږي کالج کې ګرځي د ام ونه یې وکته هلکانو ته ویې ودرېږئ دا وګورئ د ام دې ونې ته وګورئ څومره غټه ده او میوې ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونې ته وګورئ وړه ده میوه یې غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دې ونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دې خوا وګورئ عقل دا وایي یو تک شینه مې په دا سر راوغورځېد چې ټک شو کېناستو چې یا الله توبه یا الله توبه هلکانو ورته ویل استاذ ولې وی خدای چې څه کړي ښې کړي
کدا د دې شینم په ځای اوس پیټه کدو دلته ځوړند وی او راغورځېدلی دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي خیالم راغی جي دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي زمونږ د ملک ساینسدان نشته پروفیسران دي که زمونږ ملک ملک وی ملک وی نو پروفیسر سلام چې د یو دروغجن او د یو دجال او د کذاب پیغمبر مرید دی هغه اډو سړی نه دی نو که مونږ سړي وی نو هغه له اهمیت نه ورکوي تاسو پوه شوئ جي خو مونږ سړي نه یو مونږ سړي نه یو که مونږ سړي وی نه نو ګوره ستا په ملک بینک کې یو سړی هلکه تا نه دومره کټوتي شوې ده او وایي زه خو شیعه یم زه شیعه یم نو شیعو دپاره د بینک قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ قادیانانو دپاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ عیسایانو دپاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ نن په دې ملک کې وګوره دنیا قادیانه او شیعه او عیسائی شوه هر یو سړی ورځي او لیکلي ورکوي چې زه قادیانه وی مسلمان زه شیعه زه عیسائی لیکلي ورکوي دې دپاره چې مانه د دې بینک د زکات کې دا د سود کټوتي چې دا ونشي او ما ته پوره پیسې ملو شي په دې خبره پوهېږئ زم دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ شیعه بد څنګه وایي چې زه شیعه یم ما نه دې زکات نه کټ کېږي ولې شیعه قرآن نه مني قرآن مني که نه اقیموا الصلاة واتوا الزکات باندې د شیعه ایمان نه دی قسم په خدای دی چې صحیح زکات اخیستل شروع شي د سني نه وړاندې به زه د شیعه نه چې وروره ته خو زمونږ نه پوخ مسلمان مونږ د رسول الله دپاره یو څپېړه ځان له نه ده ورکړې تا په والو والو د ځان پېړه تباه مونږ خو د امام حسین د نیکه په قرآن باندې دومره مین نه یو مونږ خو د امام حسین په دین دومره عاشقان نه یو چې څومره ته یې نو قرآن ته نه مني ته بیا ولې نه ورکړې اول به دوی نه عالم بیا نن ته په نظریاتی کونسل کې په دې ټکي راګیرې چې د غل نه به لاس دې ځای کې پرې کې او که دا ګوتې به ترې پرې کې آسان علاج دی رسول الله په لاس په دې ځای کې پرې کړی دی قانون به د رسول الله نافذي قانون به د امام جعفر نه نافذ شیعه او سني نه دواړو نه به زه لاس په دې ځای کې پرې او کم کړه تو کو نو ټول زوړندوم نن تاله درله اسلام آباد له ګراو که در نه صاحب کر دی ناری کا ورته دی صاحب هتیار وغورځو نه ستا او زما خدای یو دی ستا او زما پیغمبر یو دی ستا او زما اهل بیت یو دی تا او زه مسلمان وایو ځان ته ته به ما نه ځان بیلی څنګه پرېږدم دی نه په دې خبره پوهېږئ که ته محرم کې جلوس وباسې د اسلام په نوم تازیانې وباسې سینه زني کې مونږ به هم سبا ماښام جلوس وباسو ټول یو برابر یو دونوں طرف سے آگ برابر لگی یعنی عشق حسین صرف جلوس کے حسر تاسو مطالبه وکئ
چې محرم دی ریډیو دې بند شي، سینما کې دې ناچ ګانې بند شي، ځکه چې محرم دی. نو دا محرم صرف 10 ورځو نامه ده او امام حسین بکال کې 10 ورځې یادې، 10 ورځې کم یو کال به دې هېري بیا. خپل زوی دې چې مړ شي صرف کال کې یو ځل یادې که کال 12 میاشتې دې یاد. خبره کوه خپل زوی دې چې مړ شي او امام حسین کال کې 10 ورځې یاد کې بس بیا ځي خپل کار. رسول په 2 کال کې صرف سبا به یادې، دا 12 ورځې به یادې، بیا به نوم نه علي. خدای ته وګورئ، سینما د کال 12 میاشتې حرام حرام. ریڈیو گانے بج واورے او اہل پشاوریو، او د پیښور اوسیدونکو، 10 کاله پس به آئنده نسل تاسو وګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي. د وی سی آر او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمي وي او زمونږ زامن به ډمان. دروغ وایم؟ زمونږ ښځې به ډمي وي. وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کم فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روانه د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري، سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابلې کې ګرځي. آئنده نسل به ډمان وی ډمان. 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې. صدر صاحب افتتاح ته راغلی و، مونږ پکې قرآن ویلی، مونږ پکې قرآن ویلی. مونږ خو قرآن جشن خیبر کې وایي. دوی په نامه څه کېدي؟ دا د جته میاں نور جمال گدڑ شي جړ سب حلال. دیو مولا زویو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورته دا گیدڑ خو حرام دی. ورسو کوئی حرام دی؟ زه د مولا زوی حلال دی. لار رال ول میاں جی گیدڑ حلال کې مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں. کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گیدڑ شجڑ سب حلال. اسی تا جشن خیبر دا افتتاحی قرآن تے کرنے اسی تا ٹی وی دا افتتاحی قرآن تے کرنے کہندل پہ لگے رون جشن خیبر عورتاں نچ دیاں یا کوئی اور مصیبت مرداری بھی چوندی ہے. آو اسی حسن قرت دا مقابلہ وچ کرنے نمازا تیرا سیاپا کرن. اے قرآن توانو مارے، اے قرآن تواڈا بیڑا تباہ کرے، اے قرآن توانو ذلیل اور رسوا کرے. جشن خیبر تسی لے گئے، سنڈے باوا دے وچکار تسی لے گئے، ٹی وی دے وچکار تسی لے گئے. جس خدا نو منو بدبختو کمبختو ذلیلو خدا نو کہ راځي مونږه د حسن قرات مقابله کو. قرآن حسن قرات مقابله ته راغلی. قرآن دی راغلی دی چې قاریان راټول کو په غوګونو به لاسونه ایخي او دغه دغه بکای پکې. قرآن دی راغلی. قرآن خو قانون دی، آئین دی، د ملک نظام دی، پکې د ملک فیصلې به په دې کتاب کیږي. قرآن خو حسن قراتونو ته نه راغلی. چرته د حسن قراتونو مقابله د رسول الله په دور کې شوی دی؟ چرته د خلفاء راشدینو دور کې شوی دی؟ وای راځي چلو جی چھوڑو دفع کرو، اسی جشن خیبر نہیں جانے، اسی سنیاری مسیح حسن قرات کر لی. تاسو ګورئ
په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف نعتخوانان یې پکې راغوښتي او صاحب پکې مقررین مي و چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګل نه دبلې او سرنا واورئ دیخوا وګورئ او کم بختو ما عمر فاروق بوي چې جناب محمد رسول الله ویلي دي چې چرته د ډولکی او د سرود आवाज اورېدل کیږي التم د خدای لعنت وریږي आवाज نن قوالیان په خبر کې بھائی بیاتے ضرور آنا اسی ادھر ادھر کم نہیں کرنے سچا کم کر سیے سچا کہ قوالی شریف دبلے تے باجے شریف دبلے اور دکڑے شریف تے بجانے والے ڈوم بھی شریف تے ارد گرد بیٹھے ہوندے سارے شریف شرمے دلو زیارتونو ته وګوره زیارتونو کې دبلې او باجې غږی د اولیاء او قبرونه تاسو وایئ چې اولیاء دیوبندیان نه مني خدای هم خراب کا چې خراب شي اولیاء خو تاسو نه منئ په قبرونو کې درنه تنگ دي د دنیا ډمان راولي او د اولیاء په قبرونو غږو مولا خو درته وایي چې قبر پیغمبر ویلی دي چې دا د عبرت ځای دی د تلاوت ځای دی خبردار چې پادیرو کې نورې میلې جوړې نه تاسو په قبرونو سال جوړ کړي زما عزیزانو خبرې ډېرې دي وخت کم دی هغه کم مصیبت دا یو نصیحت نه دې جلسه کې واورئ چې ټي وي د کور نه لرې کړئ خبره پوهېږئ ٹی وی لرے کہ نن بیانم لگولے کہ پتنا موچیانو کوچیانو چترگنڈو نیانو خزی ورتوئی چے راوڑا ولی زدر تا خزن اخکارم سبا چکتے پادے واوا خدای تا گو رئی واللہ پدے پہ خور کے مخ کی منزونم ورکی پکور کی وی سیارم چلی گی منز ورکی مخ کی ستاسو میاں جی دے ستاسو اغن جی دے منزونا تاسو الاسونم سپاوائے او پکور کی وی سیارونه چلی سوچ کئ فکر کئ تاسو مغنی ای چې بر امام صاحب تلار شي او جواری وګټئ نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلې او راشي وي چې دفع کرس زیارت دینگا انجیا کدرے توتا دبایا تاسو سدین ایمان تاسو ہے چلگا داسی ملا پسی منز آو جی یو سڑی ماتوے جو مولانا صاحب تا کشمیر تا تلے مالنا کشمیر تا تلے تا مالنیم تلے وی تا سنگا ملائی چے کشمیر تا نہیں تلے مال خونیم تلے مال تا تلے وی نظم نیم تلے نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وینا مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنا مقتدیانو ټولو کورونو کې وی سی آر او دمتوب دی چلیږي حکومت توایم چې څه غیرت پیدا کا دا د میوزک سنټر د کنجرتوب او د دمتوب سنټر بند کا علب اسلام راځي دا د کنجرتوب سنټر په 35 کاله پاکستان کې د چا په حکومت کې نه لکه د ضیاء الحق په حکومت څومره چې ته د اسلام چغې وای عمره خلک غل په سر ته کې لګیا قانون دی ډیله دی
قانون د اسلام شته نه او چغې د اسلام شته. د دې داسې مثال د اتیانو د ړندو ښار ته اتي تللی ټول ړانده اتي لاړو ړانده ترې راټول شو. چا چې لاس وړی د اتي خپې سره لاس لګېده، چا د اتي خېټې سره لګېده، چا د اتي هغه خړتم سره لګېده، چا د اتي هغه لکۍ سره لګېده. سړی راغی وی حافظانو اتي مو لیدو؟ وی او جي. وی څنګه شی و؟ وی جي داسې یو ډنډه غوندې وه. چا چې خپې سره لاس لګېدلی و هغه وی چې د اتي به دې ډنډې ته و. بل ته وی پیجي صاحب څنګه و؟ وی داسې څه پسته تیکه غوندې وه د غوښې. چا چې خړتم سره لاس لګېدلی. بل ته وی پیجي صاحب وی څه د تارونو ماشوړه غوندې وه. چا چې لکۍ سره لاس لګېدلی. دې خوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې دا اسلام چغې شپږ کاله وشو چې لګېدلي دي. راته ښکاري چې اسلام دغې ته وایي چې دوزخ موزخ نہیں ہے انجیا دبکا شپکا ہے. هلکه اغلا تا کړې وه؟ نه جي ځه رک چا رامي ټنګ ټونګ کېړی تا پټې کړې وې؟ نه جي تو بس تغفر ځه رک چا رامي ټنګ ټونګ. دې خوا وګوره پولیس غریب چاپه واچوله ښځه او سړی ونیو په یو بله خانه کې چې ونیوه بویت له عدالت کې پیش کړه. څنګه چل شوی دی؟ جی خیر خیریت. څه زور زیاتی؟ وایي نه جی پر رضا سلا. نه ګوره څه به وي؟ نه جی ښځې نه تپوس ښځې څنګه چل دی؟ به دا زما خوښتی ده راضي به. وایي ښځی دې له قانون کې څه سزا نشته. چې سبا روزي داسې تاڼې سره چې تېرېږي برې ته تا وایي مونږ خو چې تاڼې سره تېرېږم آیات کرسي په ځان چوپ چې یا الله خیر پېښ کړي. داسې برې ته تا وایي چې څه دې وکړه چې بودې بیا درته ګرځم. جوارګرو پسې منډې 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 ړې پړه کوچ وي چرای ولي بوتلې نه چې بیا سبا خلاصي. بیا ورته برې ته تا وایي چې خان څنګه چل دی؟ خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلي ملک کې تاڼېدار یم. خدای راستی که دا دنیا په څوک په بل اړی چې ورته غږ بیا ونه دا د ملک قانون دی. دا خو به اله کېدی غلون یې شو او رایې وستو چې د اغلا کړې ده 2 کسو پې ګویي وکړه او سباله تیلو کړهی سور دی او جلاد مې راوغوښت او تړک لاس دې لړک او بیا په تیلو کې غوپکه پټی ورته وکړه ځه او د دې کابلی په دې خوله کې لاس وړند کم چې د غل به دا سزا که په پاکستان کې چا د غلا نوم واغستو راشي زمانه ګیره کله کوي. 99% پاکستان غل دی. 99% غلط دی. زم غالم زم یو چیرله تار کفن په مړي نه لګي. یو چیر سړی مړ شو پیسې ورسره نشته یو انده پې نه لګي نه کفن لګي. ته مال راغې استاد پلار مې مړ دی څومره کفن راوړم؟ زه یم 40 کسه. ته اوس د شرمه دا ویلی شي چې لږ کم به راوړم؟